دا سلګونه خلک دلته د نورستان مرکز پارونکي له اسلامي امارت د ملاتړ او په یاد ولایت کې د روانو رغنیزو چارو د ستاینې په موخه سره راټول شوي. دا د نورستان په تاریخ کې تر ټولو ستره غونډه ده چې ټول قومونه پکې راټولیږي او په یو غږ لشته نظام ملاتړ کوي. په یاد غونډه کې د نورستان والي ولسونو ته په خپلو خبرو کې وویل هغه ورځ لرې نه ده چې د نورستان ټولو ولسوالیو او کلیوالو سیمو ته قیر سړکونه وغځول شي او په ګڼو نورو هغو برخو کې هم د پام وړ خدمات ترسره شي چې نورستاني ولسونو یې یوه اوږده موده ستړی انتظار کړی دی. په مرکزی نورستان کې چې کوم سړک کوم کار روان ده چې په غربي نورستان کې هم همدغسې تر سلو پورې لوډرې لګیا وي او غربي نورستان سړک هم په جوړېدو شي، د شرقي نورستان لوی سړک هم په جوړېدو شي او هغه وخت کې به زما ارمان پوره شي چې برګ مټال ته قیر سړک ورسیږي، منډول ته زمونږ قیر سړک ورسیږي او پارون ته زمونږ قیر سړک ورسیږي او هله به زما ارمان پوره شي چې هر کلی ته کلینیک منظور شي، هر کلی ته مدرسه منظوره شي او هر کلی د برق نه مستفید شي او هر کلی هر کور ته سړک ورسیږي. دا کم خدمات دي. زه انشاءالله زه اراده لرم. همداراز د نورستان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو وویل اوس ګڼو هغو امکاناتو ته په نورستان کې لاسرسی لري چې وړاندې به اړو تر ننګرهاره پسې لاړ شي. دی وایي یوازې تیر کال 130 لویې او وړې پروژې په نورستان کې سرته رسېدلي دي چې په تیر کې هیڅ ساری نه لیدل کیږي. تقریبا 130 پروژو افتتاح شوي دا کارونه ترسره شوي دي. دغه ولسونه د هغوی شاهد حال دي په ټولو ولسوالیو کې. یو نمونه به زه وایم دغه سړک چې افتتاح شو، دغه لوی سړک واقعا چې په نورستان ولایت کې چې کوم کارونه ترسره شوي دي یا لګیا دي دا په نورو ولایتونو کې مونږ دغسې نه وینو. د صحت عامې رئیس صاحب دلته شاهد حال دی. هغه اسباب او آلات چې مونږ دلته صحت عامه کې لرو ننګرهار په روغتون کې هغسې وسایل نشته. نو داسې ډیر نور داسې کارونه دي چې نورستان ولایت کې ترسره شوي دي او لا هم لګیا دي. هاخوا د یاد ولایت دیني علما او ولسي وګړي وایي لشته نظام سره به په هر حال کې اوږه پر اوږه ولاړ وي او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې په دغه ولایت کې ورانکاره کړنې ترسره کړي او شته امنیت اخلال کړي. دوی وایي د اسلامي امارت غېږه هر چاته خلاصه ده او کولی شي چې بې له کومې اندېښنې په خپل هیواد کې پر امنه ژوند وکړي او د نورو په دروغجنو وعدو او خبرو دې نه خطا کیږي. تصور د ذهن نه وباسئ چې په نورستان کې د امارت مقابل کې به یو څوک پیدا شي یا د امارت د عقیدې مقابل کې به یو څوک پیدا شي. الحمدلله د نظام موږ او تاسو ته سرتاسري په افغانستان کې عدالت قایم کړی دی. د نظام موږ او تاسو ته سرتاسري امنیت قایم کړی دی. د نظام موږ او تاسو ته داسې خدمات عرضه کړی دی چې ټول دنیاوال افغانستان ته راغلي وو. زمونږ استاسي د دې وخت او د دې نظام د یو خدمت مثال هغوی سره نشته. نورستان کې داسې وخت د اسلامي امارت نه د ملاتړ په دغه ولایت کې د روانو ترسره شوو پروژو د ستاینې په موخه ولسي غونډه جوړیږي چې په دې وروستیو کې مرکزي مسؤلینو دغه ولایت ته چې پخوا له پرمختګونو او اسانتیاوو لرې پاتې شوې وو پاملرنه زیاته کړې ده. سحر ګل احساس، امید راډیو، نورستان.